بسم الله الرحمن الرحیم. یو پوښتنه ده، وایي که یو عدد د صورت څخه مخرج ته راښکته شي، چیرې یو عدد د صورت څخه مخرج ته راښکته شي او یا هم د مخرج څخه صورت ته ورپورته شي، د توان علامه یې ولې بدلون مومي؟ د توان علامه یې ولې بدلون کوي؟ دې لپاره موږ تاسې یو ثبوت مخ بیایو. دغه عدد راکول شوی د لس په توان دی درې. دغه عدد که چیرې موږ تاسې مخرج ته راولو، یعنې داسې وکړو چې دا مساوي کېږي یو په لس په توان دی منفي درې کېږي. دا خبره موږ تاسې کوو. اوس دغه ولې بدلون کوي؟ د علامه چې موږ تاسې دا مخرج ته راکښته کړو، ولې یې علامې تغیر وکړو؟ دغه موږ تاسې په ثبوت سره رسوو. د دغه عدد مخرج نشته، مخرج یې څو ده؟ مخرج یې یو دی. هر عدد چې مخرج نه و، مخرج یې څو ده؟ یو دی. د دې مخرج یو دی. دا به مساوي شي لس په توان د درې په مخرج کې موږ تاسې یو لرو. اوس که چیرې موږ تاسې د دغه مخالف توان، یعنې لس په توان دی منفي درې هم صورت ته ورضرب کړو او همدارنګه لس په توان دی منفي درې هم مخرج ته ورضرب کړو، عملیه کې کوم تغیر نه راځي. صحیح دی؟ ولې؟ دغه بېرته له دې سره ختمېدلی شي، اختصارېدلی شي. نو په دې وجه موږ تاسې په عملیه کې کوم تغیر نه راځي. نو عین شی موږ تاسې هم صورت ته ورضرب کړو هم مخرج ته. اوس په دې صورت کې دا به مساوي شي له قاعدو څخه د ضرب په طاقتو کې موږ تاسې وایو چې له قاعدو څخه قاعدې سره برابر دي. له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو او توانونه سره جمع کوو. مثبت درې او منفي درې به څو شي؟ صفر کېږي. مثبت درې توان او منفي درې توان به څو شي؟ صفر. په مخرج کې څو لرو؟ یو چې په دغه لس په توان د منفي درې کې ضرب کړو، دا به بېرته لس په توان د منفي درې شي. اوس دا خبره هم موږ تاسې کولی شي هر عدد په توان د صفر سره، هر عدد په توان د صفر مساوي کېږي له څو سره؟ د یو سره. نو دغه صورت به مساوي ټول له یو سره شي او مخرج به چی پاتې شي؟ لس په توان د منفي درې سره. نو په دې وجه باندې موږ تاسې وایو چې که چیرې یو عدد له صورت څخه مخرج ته راسي راښکته شي، نو علامه یې ولې تغیر کوي؟ هلکه په دې وجه باندې تغیر کوي. موږ تاسې دا عملیه ورباندې سرته رسوو او دغه شی موږ تاسې ته لاسته راسي. علامې تغیر وکړو او ونه کړو. اوس نو ولې تغیر وکړو؟ هغه په دې وجه باندې تغیر وکړو. دې عملیې قرار شي. اوس په دا ځل به موږ تاسې له مخرج چې به یو عدد صورت ته ورپورته کړو، له مخرج چې به صورت ته ورپورته کړو، مثلا یو تقسیم دی لس په توان دی منفي څلور سره. هلته مثبت علامه و، مثبت علامه په منفي علامه باندې بدله شو. اوس دا ځل منفي علامه ته دا وګورو چې دا په مثبت علامه باندې بدلوو. دا به مساوي شي د دغه مخالف علامه هم په صورت کې موږ تاسې وضربوو هم په مخرج کې وضربوو د توان. نو په صورت کې موږ تاسې یو لرو او په مخرج کې لس په توان دی منفي څلور لرو. د دغه مخالف علامه هم په صورت کې وضربوو هم په مخرج کې. دا به څو شي؟ لس په توان دی مثبت څلور او په صورت کې هم لس په توان دی مثبت څلور. موږ تاسې په صورت کې هم وضربوو. اوس بیا موږ تاسې همدغه خبره کوو چې د کسر د ضرب کې موږ تاسې د طاقت په ضرب کې یایو چې له قاعدو څخه یوه قاعده نیسو، لس او له توانو موږ تاسې سره جمع کوو. مثبت څلور او منفي څلور به څو شي؟ صفر. مثبت څلور او منفي څلور توان به څو شي؟ صفر به شي. په صورت کې موږ تاسې لرو یو شي په دې عدد کې موږ تاسې ضرب کړو، لس په توان دی څلور به لاسته راشي. بیا هغه خبره ده چې هر عدد په توان دی صفر، هر عدد په توان د صفر څو کېږي؟ یو کېږي. نو دا به مساوي شي لس په توان دی څلور په مخرج کې دا څو لرو؟ دا به ټول مساوي په یو سره شي. اوس نو موږ تاسې دا ټول په یو باندې تقسیم کړو، بېرته هم هغه عدد په لاس راکوي. دا به مساوي شي لس په توان دی څلور سره. نو که چیرې موږ تاسې دغه صورت ته پورته کړو، دا علامه به یې بدلون ومومي، منفي ته مثبت به شي، نو لس په توان د څلور کېږي. دا به موږ تاسې په لاس راوړو. اوس نو دغه دی هغه کړنلاره شو چې موږ تاسې دغه عدد په لاس راوړو، یا یو ثبوت یې شو چې موږ تاسې دغه عدد په لاس باندې راوړو. نو که چیرې موږ تاسې یو عدد له صورت څخه مخرج ته
ښکته کوو علامه یې په دې وجه باندې بدلون مومي. او یا هم که چیرې له مخرجه چې موږ تاسې یو عدد صورت ورپورته کوو علامه یې هم په دې وجه باندې بدلون مومي چې دغه شی لاسته راکړي. صحیح شو؟ په دې کې کومه پوښتنه کوم مشکل نشته؟